په دغه ویډیو کې تاسو ته درښیو چې څرنګه یو تجارتي ایمیل جوړ کړو. تجارتي ایمیل لکه ahmadlogistic.com یا sales@ahmed.com یا info@ahmed.com دغسې تجارتي ایمیلونه لکه تاسو خپلې کمپنۍ ایمیلونه. یو ایمیل دی چې د جیمیل ایمیل تاسو استفاده کوئ، یو د خپلې کمپنۍ آفیشل ایمیلونه دي. نو په دې ویډیو کې تاسو ته درښیو چې هغه څه رقم تاسو جوړ کړئ په سی پینل کې او د هغه خریداري پروسه څه رقم ده. هغه ویډیوګانې مخکې تاسو ته موږ خپرې کړي دي. نو اوس د هغه په ادامه کې لکه څه رقم تاسو ایمیلونه جوړ کړئ. یو تجارتي ایمیل لومړی تر ټولو راځو بروزر ته. بروزر کې تاسو د خپلې کمپنۍ هغه سی پینل ته لاګین کیږئ. کوم سی پینل چې تاسو اخیستی وي، کوم ډومین چې تاسو اخیستی ده، دلته باید تاسو هغه خپل ډومین اخیستی وي. د دې تجارتي ایمیل لپاره څه ته ضرورت وي؟ یو ډومین ده چې هغه مخکې ویډیو کې موږ تاسو ته ښودلی وو چې څه رقم اخیستل کېږي، د کومې کمپنۍ نه او څومره نرخ لري. د هغه نه وروسته هاسټینګ ورته اخلئ. نو که هاسټینګ او ډومین چې تاسو واخیستو، هغه ډومین خپل دلته نوشته کوئ. لکه مثال په توګه زه نوشته کومه چې shatec.com/cpanel. تاسو هم خپل ډومین نوشته کوئ، بیا /cpanel نوشته کوئ. دې نه وروسته تاسو سی پینل ته ریډایرکټ کېږئ. دغه پنجره درته خلاصېږي. دلته د خپل کنټرول پینل هغه یوزر نیم او پاسورډ تاسو نوشته کوئ. لکه دلته چې زه نوشته کوم. دغه تاسو لاګین شوئ کنټرول پینل ته. سمه ده. کنټرول پینل کې چې لاګین شوئ، دغسې پنجره درته خلاصېږي. هره کمپنۍ ځان ته خپل یو ډیشبورډ لري، خو یا به سپین وي یا به تور وي، دومره فرق نه کوي. خو د شاخص کمپنۍ سی پینل ده، دا په دې طریقه خلاصېږي. عموماً ټول یو رقم وي، یا دا پورته وي یا کته وي. دلته ایمیل بخش پیدا کوئ. دلته ډېر بخشونه دي، جټ پیک بیک اپ بخشونه دي، دغه بیلینګ بخشونه دي، یا نور فایل منیجر بخشونه دي. تاسو راځئ ایمیل بخش. دا مو چې پیدا کړو، بیا ایمیل اکاونټ باندې کلیک کوئ. ایمیل اکاونټ باندې چې کلیک کړو، دغه صفحه درته خلاصېږي. دلته خو مخکې موږ ډېر ایمیلونه جوړ کړي دي. که تاسو نوی اکاونټ وي، تاسو ته دلته دا ایمیلونه نه ښکارېږي. تاسو راځئ دلته کریټ نیو اکاونټ باندې کلیک کوئ. د نوي ایمیل جوړولو لپاره کریټ اکاونټ باندې چې کلیک وکړو، دغه صفحه درته خلاصېږي. دې صفحې کې تاسو دلته تنها نوشته کوئ کوم ایمیل چې تاسو غواړئ، لکه انفو. سمه ده. انفو نه وروسته دغه خپله ستاسو ډومین به دلته نوشته سوی اتومات. نور ډومین ته ضرورت نشته. تاسو ایمیل همدغسې info@shatec.com یا info@ahmed.com. لاندې تاسو پاسورډ ورته نوشته کوئ. پاسورډ مثلا چې هر څومره قوي وي ښه ده. زه دلته جنریټ کومه پاسورډ صحیح ده. همدغه پاسورډ زما لپاره صحیح دی. دا ټولې خانې ګورئ، ټولې شنې سولې. د هغه نه وروسته تاسو راځئ دلته لاندې کریټ باندې کلیک کوئ. کریټ باندې چې کلیک وکړو، ستاسو ایمیل جوړېږي او دغه ایمیل ستاسو جوړ شو. نو ملګرو، دې نه وروسته په آینده خپرونو کې تاسو ته ښیو چې څنګه ویب میل ته لاګین شئ، څنګه تاسو دغه ایمیل استفاده کوئ او څنګه تاسو هغه کوم سافټویرونه وکاروئ او څنګه تاسو دا ایمیل په آوټلوک کې کنفیګر کړئ. څه رقم تاسو دا ایمیل په موبایل کې کنفیګر کړئ او کوم ځای کې تاسو کارولی شئ. دا ټول یې انشاءالله تاسو ته موږ په آینده خپرونو کې خپروو او په ویډیوګانو کې موږ تاسو ته ښودلي دي. که تاسو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، نو ډېر به ښه وي. آینده خپرونې تاسو نه پاتې کېږي. مننه.